السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلاله یو محصلینو په دې ویډیو کې ډیر په جالب موضوع باندې خبرې کوو. موږ اپریټنګ سیستم را انسټال کو د 2019 په سرور کور موډ کې مو هم را انسټال کو په ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې هم. تاسو وکتل چې کله موږ وینډوز په کور موډ کې را انسټال کړ سرور نو الته توره پرده وه، خو چې په ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې مو را انسټال کړه هلته بیا نو موږ سره ګرافیک او ښکلا وه. اوس خبره دا ده موږ په دې ویډیو کې به د باندې خبرې کوو چې څنګه کوی شو how to convert desktop experience. ګوره ما یو اپریټنګ سیسټم را انسټال کړی د په ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې دی، زه غواړم سرور کور ته یې چینج کړم یا مې په سرور کور کې را انسټال کړو غلطۍ سره یا مشکلاتو اوس یې بېرته ډیسکټاپ ایکسپیرینس چینج کړم. آیا چینجېږي؟ یس ملګرو چینجېږي، خو دا کار یوازې اویلیبل دی په 2012 سرور کې او په 2014 سرور کې. په 2019 سرور وینډوز کې که تاسو په سرور کور کې یو پیرا یو اپریټنګ سیسټم را انسټال کو بېرته ډیسکټاپ ایکسپیرینس ته نه چینجېږي، او کوم په ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې را انسټال کو بیا سرور ته نه چینجېږي. صحیح ده؟ دا خبره یاد ساتئ. دا امپاسبل ده په 2019 کې، او موږ خو 2019 کارو ځکه موږ چې دلته ټیچینګ کوو موږ به وینډوز سرور 2019 کارو. نو بیا ولې دا ویډیو جوړوم چې 2019 کې کار دا نه کیږي. زه وایم چې تاسو زده کوئ، شاید افغانستان د زیاتره ادارو کې اوس هم هغه 2012 کارول کیږي، 2014 ته هم لا خبره نه ده تللې، نو شاید په کار مو راشي. نو لومړی خبره دا ده چې تاسو یو اپریټنګ سیسټم یعنې وینډوز سرور په ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې را انسټال کړه نو هلته به ډیسکټاپ وي. سرور کور ته به بېرته څنګه اړوئ؟ زه به اوس لاړم شم، دغه آپشن نشته ښه. تاسو ملګرو پیچرز ته لاړ شئ. هر کله چې پیچرز ته لاړ شئ تاسو هلته په 2012 او 2014 وینډوز کې درکړي یوزر انټرفیس ان انفراسټرکچر، او دې کې لاندې د آپشن وي د عمومي غټ آپشن نه به چک اخوا کوي چې دا د یوزر انټرفیس بیخي ورک شي. دې نه چې چک اخوا کوي دا به ریموو کوي، چې دا مو ریموو کړو دا سرور به یو ځل ریسټارټ شي. چې ریسټارټ شو تکه توره پړته به وي. زه تاسو ته وښایم چې څنګه دلته داسې چل به وکئ ښه. دلته ګوره دا زما سره ډیسکټاپ ایکسپیرینس والا چې ما مخکې ویډیو کې را انسټال کو. فور ایگزامپل زه به داسې وانګرم چې دا وینډوز سرور 2014 دی یا 12 دی، حالانکې دا خو 19 دی او په 19 کې نه کېږي، خو تاسو ته طریقه ښایم. دلته به راشئ سرور منیجر ته، په وینډوز سرور ته به ناستې وئ، هغه هم 2012 یا 2014 ته. صحیح ده؟ کله چې سرور منیجر ته راغلی په دې کې به راشئ منیج ته. په منیج کې به ایډ رولز نه وایي، یو رول تاسو یا پیچر تاسو ریموو کوئ. دا چې د رول او پیچر ترمنځ څه فرق دی هغه به بیا وروسته ووایو. صحیح ده؟ دا به دې نه نیکسټ کوئ، دا به دې نه نیکسټ کوئ. په رول کې به تغییر نه راولئ، نیکسټ به یې کوئ. پیچرز کې به دلته راشئ، ګوره دې کې نشته ښه. پیچرز کې به راشئ لاندې او دې ځای کې به تاسو ته دغسې یو آپشن درکړی ښه. د دې ټول آپشن نه به چک اخوا کوئ ملګرو، لکه دلته چې ما اوس د پاور شل نه چک اخوا کو، ټول آپشن نه به چک اخوا کوئ او دا به نیکسټ کوئ داسې، او دا به ریموو کوئ. نو چې کله مو ریموو ووهلو او دلته به چک تاسو لګولی، که چېرته ریسټارټ ته ضرورت لري نو ریسټارټ یې کوئ، نو چک به مو لګولی دیز نه به ریموو کوئ. دا د ډیسکټاپ د ښکلا دپاره چې کوم رول دی هغه به ریموو شي، کمپیوټر به ریسټارټ شي. د ریسټارټ وروسته به ستاسو سرور اټومیټیک د جی یو آی نه یا د ډیسکټاپ ایکسپیرینس نه کور موډ ته اوړېدلی تکه توره ورده به وي. صحیح ده؟ طریقه هم دا ده چې دلته منیج ته به راځي، منیج ته ریموو رول او پیچر ته به راځي، خط ته خو ریموو کوئ، نیکسټ کوئ به یې، نیکسټ کوئ به یې، رول کې به ګوتې نه وهئ، نیکسټ کوئ به یې. دلته به راځئ او دې کې به تاسو هغه یوزر انفراسټرکچر نه مکمل چک اخوا کوئ او نیکسټ کوئ به یې، او کمپیوټر دا دغه به یو ځل ریسټارټ کوئ. نو له ده سره به څه وشي ملګرو؟ له ده سره بیا ستاسو دا ډیسکټاپ ایکسپیرینس والا یعنې ښکلا چې لري دا به کور موډ ته واوړي. خو دا کار یوازې اویلیبل دی په 2012 او 2014 کې. تاسو به چې کله هلته لاړئ دا کوم ځای ته زه اوس لاړم، ګوره یوزر انټرفیس ان انفراسټرکچر دې ته به چک ولګوئ، دا به ریموو کوئ، نو تاسو سره به خپله دا واوړي. اوس بل آپشن دا دی چې ما سرور 2019 را انسټال کړی دی په کور موډ کې، یعنې توره پرده ده پې، غواړم دا ډیسکټاپ ایکسپیرینس ته واړوم. څنګه به کېږي؟ دا هم یوازې اویلیبل دی په وینډوز سرور 2012 او وینډوز 2014 کې، په 19 کې اویلیبل نه دی. موږ دلته دا نشو کوی، خو زه تاسو ته یوازې د ټیچینګ پرپوز دپاره ښایم. د ده په خاطر شاید یو ځای کې اوس خو 2019 سرور کارول کېږي، نو زه وایم که چېرته بیا هم تاسو 2012 سره مخامخ شئ نو څنګه به یې کوئ؟ کمانډ دی، یو کمانډ دی، صرف د هغه په ترو به دا ایګزیکیوټ کوئ ښه. نو دلته زه به کوشش وکړم خو نه کېږي ځکه تاسو ته مول چې په 2019 کې دا آپشن نه دی اویلیبل. صحیح ده؟
دا کار نه کیږي. کمانډ تاسو به صرف دا په څه کې ایگزیکیوټ کوي په پاور شل کې چې تاسو کور سرور ته کیناسته او غواړئ دا چینج کړئ ډیسکټاپ ایکسپیرینس ته. کمانډ دی انسټال ډیش وینډوز ډیش پیچر دا عمومي کمانډ دا به وهي. خو د دې کمانډ معنا ده چې ما ته را انسټال کا چې را انسټال کا سرور ډیش جی یو آی ډیش ام جی ام ټی را ته را انسټال کا ډیش انپرا بیا کاما بیا به ولیکئ سرور ډیش جی یو آی ډیش شل. بیا د انسټالیشن نه وروسته به ترې یو ځل ریسټارټ واخلئ. د کوم ځای نه را انسټال کا یا ساتئ ملګرو یوه خبره یا ساتئ ښه چې کله دا ډیسکټاپ ایکسپیرینس تاسو سره یو کور ته اړوئ نو هماغلته به لاړ شئ او دا اپشن به اخوا کوئ. مګر کله چې تاسو سره سرور وي په کور موډ کې او ډیسکټاپ ایکسپیرینس ته اړوئ نو دې سره تاسو یو کار کوئ تاسو به اول د خپل کمپیوټر سره هغه سی ډي د کوم چې تاسو وینډوز کړی هغه به پلګ کوئ ځکه دې کې اپشن یې کمې راغلی چې هغه اپشن یې راپوره کړي هغه به پلګ کوئ او د هغه سی ډي لیټر به ځان سره یاد وساتئ چې ډي دی که ای دی چې هر څه نوم یې هغه به ځان سره یاد وساتئ. صحیح ده. دلته به راشئ کوم ځای نه را انسټال کا زه درته سورس ښایم که نه سورس ته به لاړ شي زما سره ډي ډرایو دی دا به داسې انتخاب کوئ هلته به لاړ شي په دې کې به لاړ شي سورس په نامه فولډر ته او دا سورسز په نامه فولډر ته دغه په منځ کې به لاړ شي انسټال ډاټ ویم فایل ته. دا انسټال ډاټ ویم فایل خو تاسو به انشاءالله وروسته په ډېر انداز سره وپېژنئ. نو تاسو په کور موډ کې اپریټنګ سیسټم را انسټال کړئ. اوس ډیسکټاپ ته اړوئ نو لاړ به شئ سی ډي به وصل کوئ. کله چې سی ډي وصل کړئ تاسو ته به ډرایو درکړي ډي دا به ځان سره یاداشت کوئ. چې مو یاداشت کو بیا به راشئ دا کمانډ به ووایئ انسټال ډیش وینډوز ډیش پیچر یو سرور جی یو آی ام جی ام ټي انپرا دا را انسټال کا بل سرور جی یو آی شل را انسټال کا وروسته بیا د ریسټارټ وکاروه یعنی ځان ریسټارټ کا د کوم ځای نه سورس یې درته در کوم ډي ته لاړ شه سورس ته لاړ شه او انسټال ډاټ ویم دی را انسټال کا د ده سره به دا پیچر انسټالیشن سټارټ شي کمپیوټر به ریسټارټ شي له ریسټارټ وروسته به تاسو سره سرور کور په ډیسکټاپ ایکسپیرینس اورېدلی. تاسو ته ویل چې دا سیزونه تر 2014 پورې اویلیبل وو په 2019 کې نه کېږي صرف ټیسټینګ پرپوز دپاره چې تاسو زده کړئ درته ښایم. راځو کور ته ما سره تیار کور سرور هم شته ګوره سرور په کور کې دی که نه که دلته زه دا کمانډ کاروم دا د سی ام ډي کمانډ نه دی ښه ملګرو وینډوز انسټال ډیش وینډوز ډیش پیچر دلته کار نه کوي ښه تاسو به اول پاور شل ته ځان موو کوئ ښه هلته چې مې ځان موو کو اوس به دا کمانډ وهئ. کمانډ څه شی و کمانډ دی انسټال کراتا ډیش وینډوز یو پیچر دی دا راته را انسټال کا نوم یې څه دی سرور ډیش جی یو آی ډیش ام جی ام ټي ډیش ام جی ام ټي ډیش انپرا کاما بل سرور ډیش جی یو آی ډیش شل دا راته را انسټال کا. سورس به کوم ځای ته ورته سورس وښایئ ښه اول ورته ریسټارټ وکاروئ معنا چې د انسټالیشن نه وروسته یو ځل ریسټارټ کا سورس هم واخله سورس کوم ځای کې دی زه ورته فور ایگزامپل ډي ته به لاړ شي چې کله ډي ته لاړې د هغه وروسته به بیا لاړ شي سورسز ته او په سورسز کې به لاړ شي انسټال ډاټ ویم ته او دا به انټر کړي. کله چې دې نه انټر کړي چې دا سټارټ کېږي او دا به 100% ته ورسېږي. زما کمپیوټر کې 2% وشو نورې ما ته مشکل راکړو چې دا کار نه کېږي خو ستاسو که چېرته تاسو سره وینډوز سرور 2012 وي او یا 2014 وي دا کار به وشي دا کمپیوټر به ریسټارټ شي له ریسټارټ وروسته به تاسو ته سرور چې کوم سرور دی تاسو سره دا به د کور موډ نه اټومیټیک ډیسکټاپ ایکسپیرینس ته واوړي تاسو ته به ښایسته ښکلا راشي. نو دغه دوه طریقې تاسو زده کړئ ځان سره که چېرته تاسو 2012 یا 2014 وینډوز سره مخامخ شوئ دا تاسو بیا عملي کوئ.